په کندهار کې د سندوس نساجي په نوم د ټوکر جوړولو یوه لویه فابریکه د 50 میلیونه ډالرو په لګښت د څو شرکتونو او پانګوالو په سهمیه سره جوړیږي چې د محلي تعمیراتي چارې 15 سلنه مخته تللي او د یو کال په موده کې به یې ټولې چارې بشپړې شي. د یادې فابریکې مسؤلین وایي د هیواد په کچه د ټوکر جوړولو د فابریکه کې به د لومړي فاز له جوړېدو سره هر ورځ 50,000 متره ټوکر د تولید ترڅنګ د 100,000 متره ټوکر د رنګولو وړتیا هم ولري. د دوی په خبره دا فابریکه به په لومړیو کې 900 مسلکي او غیر مسلکي کارکوونکي ولري، خو د دویم فاز له جوړېدو سره به د کارکوونکو شمیر 1500 کسانو ته ورسیږي او ترڅنګ به په ورځنۍ توګه تر 150,000 متره ټوکر د تولید ظرفیت هم ولري. 50,000 متره ټوکر تولیدوي په 4 ساعته کې او 100,000 متره ټوکر رنګوي، خو دا شمیر کېدای شي ډېر لوړ شي. د دوهم فاز په جوړولو سره هلته به 1.5 لک متره مربع ټوکر تولید شي. سندوس نساجي فابریکه کې 900 تنه خارجي او داخلي کارکوونکي مسلکي کارکوونکي کار کوي، خو دا شمیر د دوهم فاز په جوړولو سره لوړیږي، تقریبا 1500 تنو ته رسیږي. د سندوس نساجي فابریکې د مسؤلینو په خبره په پام کې لري چې تولید کړي ټوکر نورو هیوادونو ته هم صادر کړي. یو شمیر پانګوال هم دغه ډول پانګونې د هیواد لپاره مهمې بولي او په خبره دغه ډول لویو فابریکو جوړېدل افغانستان پر ځان بسنې ته نږدې کولی شي. موږ د باندې خلکو ته امید کوو لکه مخکې چې مو یو پالیسي درلودله هغه ناکامه شوه. امید مو افغانان دي او افغانان به افغانستان جوړوي. د هغو څخه یو مثال د هغه فابریکه ده چې نن موږ تاسې پکې کې ولاړ یو او د دوی د تعمیراتي کارونه شروع دي. انشاءالله دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي خواته یو غټ امید او اساس دی. دا به دغه رقم فابریکې نورې هم امید خدای ته شته چې جوړې سي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو دپاره حتی د صادراتو دپاره جوړ او تیار سي انشاءالله. ورته مهال د کندهار صنعت او قانون خونې مسؤلین وایي په دغه فابریکه کې راتلونکی کال د ټوکر، درملو او سیمنټو 3 لویو تولیدي فابریکو په شمول 15 نورې فابریکې هم جوړیږي چې سلګونه کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. 15 پورې فابریکې په آینده کال کې نوي موږ دلته په کندهار کې ولرو چې د هغو څخه یې ډېرې غټې کارخانې چې د سیمې په سطحه یعنې د ملکو په سطحه دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به 50 میلیونه ډالره لګښت راځي او دوی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړوي. د هیواد په کچه دا لومړی ځل دی چې په شخصي پانګونه د ټوکر جوړولو فابریکه جوړیږي، خو کندهار کې د نخي نساجي او نخي پشمي په نوم 2 نورې دولتي فابریکې هم د مهال د ټوکر جوړولو په برخه کې فعالیت کوي.